لوی نصیحت دی چې موږ ته ډېر ضرورت لرو، خصوصا مسافر رونه چې د هغوی اکثر ژوند هغه د ملک نه بهر. ادب اهلک وولدک ومن ولیت امره. وی خپلو بچو ته ادب وښایه او خپل خاندان ته، ښځې ته، کشرانو ته، او هر هغه چا ته ادب وښایه چې د هغه تربیت ستا ذمواري ده. واحملهم على خلقك وادبك حتى يتأدبوا على ما انت عليه. بیا تا کې چې کوم ادب دی دغه ادب هغوی ته وښایه، نو دوی به ستا ملګري شي د الله په دې عبادت کې او په دې دیندارۍ کې. دا ډېر اوچت نصیحت دی. خبرې خو لږې دي، خو چې کله په دې باندې بحث کوې که نه، نو په دې باندې په ورځو بحث کېدی شي. دا بچي چې الله موږ له کوم راکړي دي که نه، دا صرف داسې نه چې موږ دې ورځې ته په انتظار یو چې سبا به دوی ماله پیسې ګټي. پیسې دې په تندر ولګي چې په نصیب کې نه وي، والله که 20 زامن دي بیا به هم فقیر او ملنګ ګرځي، او چې په نصیب کې دي د سره به دې بچي هم نه او ښځه به دې هم نه او میرات به دومره مال به در سره وي چې د حساب نه به بهر وي. درکه دا خبره غاړې ته که چې دوی به ماله پیسې ګټي او دوی به مزدوریانې کوي. ایو فایده ده خو کیدی شي کېده. دغه شان دا خبره هم غاړې ته کېده چې یو بچو باندې زه زورور یم. دا حقیقت دی چې انسان په زامنو زورور کېږي، دا حقیقت دی، خو دا هم غاړې ته که. اصل مسله هغه دا ده، دا بچي چې الله تعالی درکړي دي د دې نه ته خون الي اسې نه الي، دا تا سره امانت دی. الله رب العزت به دې تپوس کوي تا نه، ستا دې بچو د تربیت، د دوی د ادب، د دوی د سړیتوب، د دوی د ناستې پاستې الله رب العزت تا نه تپوس کوي. صرف دا نه چې بچی وشو موږ خوشحاله یو، مبارک شو، عقیقه ده، اومه ده او پلانې ده او علانې ده. دا خبرې خو دي، خو د دې سره دې خبرې ته سوچ وکړي چې قیامت په ورځ ته د دې بچي په باره کې به ودرولی کېږي، تا نه به تپوس کېږي. او بیا صرف بچی نه دی، ښځه د دې ښځې هم تا نه تپوس کېږي. دا نه چې صرف شهوت پوره کول دی او د کور پراټې پخول دی، وینګولی دی او میلمه دی، او ته ورته یو نصیحت ورته نیولی دی. دا نصیحت صحیح دی، خو تا ورته دغه یو راټینګ کړی زما د وروڼو به خیال ساتي او زما د پلار او د مور به خیال ساتي، او دې نه اخوا الله رب العزت به تا نه هم تپوس کوي دې زنانو مبارک. تا دې ته څه ادب ښوولی، تا دې ته څه سړیتوب ښوولی. دا زنانه که تا سره عمر کې یو هم شي که نه، او عمر کې یو پرېږده، که دا تا نه مشره وي که نه، او ستا په نکاح کې د تا نه کشره ده، ته به دې ته ادب ښیې، ته به دې ته سړیتوب ښیې. ولې الله رب العزت وایي الرجال قوامون على النساء؟ سړي مشران دي. مشرۍ څه مطلب دی؟ مشر کشر له تربیت ورکوي، نارینه به زنانه له تربیت ورکوي، اگر که هغه زنانه په عمر کې ده نه مشرۍ. دې ته هم سړی نه ګوري. بعض وایي چې بلکل ښځه یې وړی، بلکل او فرق ډېر وي، بیا سړی تربیت کوي. نه، دا ستا په کور کې ژوند کوي. د چا په کور کې؟ ستا په کور کې. او چې ستا په کور کې څوک هم ژوند تېروي، ته د قیامت په ورځ د الله په مخ کې د هغوی ذمهوار یې. دا خبره یاده کړه. ستا ښځه ستا کور کې ده، ستا بچي ستا کور کې، تا نه به الله دوی باره کې تپوس کوي. نو امام مالک رحمه الله وی ادب ورته وښایه، او ناشنا خبره یې دا کړې ده چې تا کې ادب وي، هغه ادب ورته وښایه. او دا یو فایده د ذکر کړمه، تربیت ورکول په 2 قسمه. دا فایده یاده کړئ، دې ته ډېرو خلکو سوچ نشته. یو تربیت دا دی چې زه بچي ته ووایم چې کوه مه کوه. دا تربیت ټولو ته معلوم دی. دا کار غلط دی مه کوه، دا کار ښه دی کوه، هلته لاړ شه دلته مه ځه، هلته داسې ووایه دلته مه وایه، مونځ وکړه دروغ مه وایه، رښتیا وایه دوکې مه ورکوه. یو تربیت دا دی. لوی تربیت چې زما او ستا ورته او موږ کې د اکثرو ورته خیال نشته چې ته څه کوې، دغه بچي کوي، دا هم یو تربیت روان دی، او دې ته زموږ خیال نشته. یعنې دی په خپله دروغجن دی، او دی بچي ته وایي دروغ مه وایه. دا تربیت د ته چې کوم کوې، د ته چې څه کوې او هغه تعیني که نه، دا زورور دی دغه خبرې نه، کومه چې ورته ته وایه دروغ مه وایه، دغه چې هغه تعیني په دې باندې. او که ماشوم ته تاسو خیال کړی د دغه زلمیتوبه پورې، بلکې چې د هغې نه هم واوړي لږ، دی په هر څه کې د پلار نقل کوي، تر دې پورې چې دا ماشومانان
دا د 4-5 کالو د پلار هغه ګډ پیزار هغه به په پوکړي ګرځي راګرځي دومره هغه تا نه متاثره ده او ستا ورته ګوره خیال نشته دغه پیزار هغه په پوکړي چشمې هغه په سترګو کوي موبایل د پلار ګرځوي چابي به دی په جیب کې ږدي نو ستا څه خیال دی چې صرف هغه دې شیزونو ته ګوري هغه ستا خبرو ته هم ګوري هغه ستا دیندارۍ ته هم ګوري هغه ستا سړیتوب ته هم ګوري هغه ستا کنځلو ته هم ګوري هغه ستا ناسته پاسته هم ګوري هغه ستا نشې تماشې هم ګوري هغه ستا ګډاګانې او خباستونه هم ګوري او دا به دی کوي دې لوی تربیت نه مونږ غافله یو دا دویم قسم تربیت نه دی د دې نه مونږ غافله یو نو اوس زه دا غواړم چې زما په بچو کې ادب وې دا به کله کېږي چې په خپله به ما کې ادب وي لکه زه دا غواړم چې زما بچی دی ناسته پاسته درنه کوي درون سړی دی درون پښتن دی درون مسلمان دی دا به هله کېږي چې هغه ما ویني په دې باندې نو چې یو سړی سپک ډچ دی نه ناسته پاسته معلومه ده نه د خبرو څه سر دی نه خوله په کنټرول کې ده او غواړي دا چې بچی ډېر قیمتي سړی شي موږ چې په وړوکوالي کې خپل مور پلار پسې لیدلي دي که نه ورب الکعبه دغه چې کوم درس موږ ویلی دی که ډېر درسونه راته وشي خو هغه درس زموږ نه هېرېږي که موږ هغه مور پلار په ښه کار لیدلي دي او که هغه مور پلار موږ په غلط کار لیدلي دي چې زه د وړوکوالي نه وینم چې زما پلار د سهار په توره تیاره کې هغه رواني منزلی ځي که جمع دی هغه ځي که اوړی دی هغه ځي بار بار هغه دا خبره کوي چې سړی به مونځ په جومات کې کوي دا زه اینم بغیر د دې نه چې دا پلار ما ته وایي چې ته راځه دا زه تربیت اخلم دغه شان زما پلار اخلاق زه اینم خلکو سره مرستې کوي لګیا دی خلکو سره منډې وایي زه یې ګورم چې دی دا کوي زه چې لوی شم زه هم په دغه لار روان یم خو چې زه پلار وینم او هغه بد اخلاقه دی زما اخلاق به څنګه غالب دغه دا دی غالب او زوروره خبره ده چې زما اخلاق به هم دی او کیدای شي شاذ و نادر داسې کېږي خو هغه لږي چې پلار بد عملی او بچی دینداری او یا پلار نیک عملی او بچی بېدیني خو دا کېږي کله ناکله کېږي اکثر داسې چې مشران په کومه لار رواني کشران په حقه لار رواني که ته دا غواړې چې ستا بچی په ښه لار روان شي نو دوه کاره به وکړي یو دا چې هغه ته به وینا کې تربیت به کې خیال به یې ساتي دویم دا چې ته به پخپله به نیغه لار ځې او زه دې مسافرو ته خصوصا دا خبره کول غواړم چې یوازې ګوره د بچو سره ښه دا نه دي چې موږ هغوی له رزق ګټو یوازې ښه دا نه دي ګوره موږ چې کینو جو بد دغه کوه کور مې وله جوړ کړو نور څه غواړي زموږ ګټه خبره ده کور مې وله جوړ نور دې څه غواړي کور وله تا جوړ کړو خو نه دې ورته الله ښوولی دی نه دې ورته رسول ښوولی دی نه دې ورته سړیتوب ښوولی دی نه دې ورته ادب ښوولی دی نه دې ورته د دین علم ښوولی دی نه دې ورته دنیوي علم ښوولی دی نه دې ورته ناسته پاسته ښوولې ده په دې کور به څه وکړو مړه یو سړی دی کور یې د سره جوړ نه کړو بچی په جونګړه کې اوسېږي خو ولې بچی هغه بچی دی چې سړی ورته پسخېږي چې بچی داسې د دې د جونګړې نه قربان شي د دې د خیمې نه زار شم هغه بچی 3 ټیمه ډوډۍ صحیح نه خوري ولې سړیتوب ته وګوره ته به حیران شي ادب ته وګوره ته به حیران شي دیندارۍ ته وګوره ته به حیران شي او که زه وله د 3 په ځای باندې 5 ټیمه ډوډۍ په دې خوله کې ورمنډم او په سپېمو ترې راوځي او سړیتوب نوم شی پکې نه په دې بچي باندې څه کوي دا څه ښه کړي دي دا خبره ذهن نه لرې که صحیح ده زه دا منم چې دا زموږ د هغوی سره ښه کول دي چې موږ کوشش کوو چې بچو له رزق وګټو خو د رزق نه اخوا څه شتي نه داسې ځناور دي چې صرف شخوند وهي 24 ګنټې لکه که خیال هم کړی دا غوا میخه اوښ چې دغه شخوند وهي شخوند وهي شخوند وهي ولې زموږ دا بچي څه داسې دي دوی چې 24 ګنټې شخوند وهي خوله تاوهي راتاوهي نه لویه خبره زه ټولو ته دا نصیحت کوم که ته ډېرې پیسې وګټې او ته بنګلې ودرې او ته ځمکې والې او ته تجارتونه روان کې او ستا به بچو کې ادب نه ستا به بچو کې دینداري نه ستا به بچو کې سړیتوب نه نو خفه کېږه مه تا د اوسه پورې هېڅ هم نه دي ګټلي
هېڅ هم نه دي ګټلي، ته اوس هم په تاوان کې روان. نو وخت په وخت دې بچو تپوس کوئ، ټلیفون کوئ، نن سبا په ویډیو کال کېږي، په ویډیو سره خبرې کوئ، معلومات یې کوئ، چا سره کینی پاسي، څه کوي څه نه کوي، کم سبق وایي څه سبق وایي، د چا سره وایي. وخت په وخت نصیحت، زوی داسې کوه داسې مه کوه، لور داسې کوه داسې مه، دا ګوره زموږ لویه ذمهواري ده. او د افسوس سره زه دا وایم چې داسې مسافر په کشتي چې غریبانانو خپل ژوند خاورې کو په مسافرۍ کې تېر کو، او بوډاګان شو لالیګیا دي یا پکې مړه شو، په صندوق کې ویوړو او بچي مو بېلل. دې ته وایي په تاوان له پاسه تاوان. ټول ژوند د ملک نه بهر، نه غم کې شریک شو، نه په ښادۍ کې شریک شو، ځواني لاړه، زور لاړ، هډوکي کمزوري شو، مړ شو، او د څه دپاره چې لګیا و هغې کې هم ناکام شو. په خپلو بچو خیال ساتي، دا زموږ سره قیمتي څه چې دي هغه دا دي. ډېرې پیسې ما سره یو بچي کې سړیتوب نه وي، او بچی نه الله پېژني نه د الله رسول پېژني، ما څه وکړو؟ هېڅ هم نه دي کړي. که خیال هم کړی داسې بعض نمونې موږ سره داسې شتي، ډېر مالداره شي نو د دې ځینې بې درېغه پیسې لېږي، که دې ملک کې، که یورپ کې، که بل ملک کې، نتیجه سره وځي هلته د بچو تربیت نه یې کړی که نه، زوی به یې میل اچولی، او یو لاس کې ورسره موبایل وي، بل لاس کې د سګرټو ډبې، او ښه نوی ګاډی، او ښه ګران هیوي بایک، او ښه توره چشمه، او ویښتې دیزي کې والي، او څه پاتې او څه یې والي، او پلار خوشحاله دی چې ګوره ما مال ګټلی ده، خو سم راشه کینو او په ایمان یې ووایه دا مال ګټل ته ما ته ګټه وایې دي، ته لاړ شه هغه زوی ته دې وګوره، هغه میلونه اچوي، هغه چرس کي، هغه ایس کي، هغه مشرانو ته کنځلې کوي، هغه ډمتوب کوي، هغه فحاشیانې کوي، هغه ګاډی تیز چلوي، د الله بندګان پې یروي، هغه د الله بندګان ویي، هغه د الله بندګانو ته سپک ګوري. تا څه ګټه کړې ته ما ته دا ووایه. داسې نمونې هم لیدلي که نه هم لیدلي؟ داسې نمونې پکې مال یې ښه بې درېغه ګټی او لیږي، اوس هم خوشحاله. نو نو ما وویله هغه وایي چې ما له اخرنی ماډل ګاډی دوه وایه، څه خو ته خوشحاله. او د هغه نه یو داسې شی جوړ شي چې نه د دیني او نه د دنیا. الله رب العزت دې زموږ د بچو حفاظت وکړي، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د هغوی تربیت وکړو. دا لویه ذمهواري ده زموږ په غاړه ده، او داسې ذمهواري ده چې نه ختمېدونکې ذمهواري. لکه اوس د ښځې تربیت کول دي، کله به ترې فارغه کېږي چې یا ښځه مړه شي؟ دغه خبره تا مخکې کړه، هغه لږه کېدی شي کېده، خو که دا دې را مخکې کړی چې کله موږ مړه شو. ښځو مرګ، ښځې ډېرې نه مري، اکثر څوک مري، هغه سړي مري. نو دا خبره را مخکې کړي چې کله موږ مړه شو او یا هغوی مړه شي، د هغوی دا خبره په یا کې ده، او زموږ ده نو سړي ډېر مري. اوس د هغه وخته پورې زموږ دا تربیت کول دي. نو که دا ښځه د 80 کالو شوه، د 80 کالو بوډۍ، بیا به هم زه دې ته وایم چې دا کار دې غلط دی او دا دې صحیح دی، داسې به کوې او داسې به نه کوې. فارغه کېدی نشتي چې کله دې بدن نه ساه ووته او تا ذمهواري سر ته رسولي، نو ولې ګټل او څه باندې وګټل؟ او که دا ساه ووته او تا ذمهواري سر ته نه یې رسولي، نو بیا دې تاوان کړی. ورسره دا نقطه یاده که د یېرې خبره پکې الحمدلله نشتي. که تا ذمهواري سر ته رسولي او چا منلي نه وي، الله تا په دې نه رانیسي. دا د خوشحالۍ خبره ده. لکه یو سړی داسې هم شتي زموږ وروڼه خویندې چې هغه د بچو ډېر اوچت تربیت کول غواړي، خو د هغوی په نصیب کې